السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته هغه صفاتونه بیانو چې کوم صفاتونه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مسکون کې د بارا فرمایلي دي چې او کس مسکین هغه کې به دا صفاتونه وي. د ټولو نه وخت کې موږ د الله پاک نه دا دعا کوو چې الله پاک تاسو ته د ایمان او د صحت او خیسته خپل حالت نصیب کړي او چې تاسو کوم ځای کې هم وي نه تاسو په امن سره یو تاسو محفوظ یې. راځئ ورو چې وګورو چې هغه کوم صفاتونه دي چې او بنده مونږ کوي د مونږ اهتمام کوي نو هغه ته به صفاتونه الله پاک ورکوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مونږ د دین ستن ده او په دې کې لس صفاتونه دي. هغه لس صفاتونه کم دي هغه دا دي. ملګرو کو تاسو ته دا ویډیو خوښوي نو مهرباني وکړئ زموږ دا ویډیو لایک او شیر کړئ او د مزید د شانتي خپل ویډیوګانو لپاره زموږ پیج لایک او فالو کړئ. مهرباني کوي. هغه صفاتونه کم دي. هغه صفاتونه لس دي. یو دا چې مونږ د مخ رونق دی. کم کس مونږ کوي دا مخ کې رونق وي مخ به روښانه وي. اول مونږ د زړه رڼا ده. دا دویم صفت دی. او دریم صفت څه دی؟ دریم صفت دا دی چې دا مونږ د بدن د تندرستۍ او د راحت سبب دی. یعنی د مونږ په وجه بدن کې تندرستي او قوت راځي او بدن ته په آرام ملاويږي چین او سکون ملاويږي. څلورم صفت دا دی چې څوک مونږ کوي نو دا مونږ په قبر کې مونږ کوونکي سره مینا محبت ساتي. یعنی دی په قبر کې اړیږي نه. دا مونږ په دې دیاري نه بچ کوي. د مونږ کوونکي د بارا پنځم صفت دا دی چې دا مونږ د الله پاک د رحمت د نازلېدو ذریعہ ده. یعنی کم کس چې مونږ کوي هغه باندې به هر وخت د الله پاک رحمت نازلېږي. شپږم صفت دا دی چې دا مونږ د اسمانونو کنجي ده. اووم صفت دا دی صفت داري چې دا مونږ د عمل نامې د تلې وزن دی. یعنی د مونږ په ذریعہ به د کم عمل نامه ده نو دا به د په چاپړي کې د تلې کم چاپړی چې وي په هغې کې به عمل نامه کې وزن راځي. د عمل نامه به د مونږ په ذریعہ باندې درنېږي. نو ګورئ څومره ښکلی صفت دی چې ستا عمل نامه د مونږ په وجه باندې هغه درنه شوه. اتم صفت دا دی چې دا مونږ د الله تعالی د رضا سبب دی. یعنی کم کس چې مونږ کوي هغه نه به الله پاک راضي وي چرې به دې خفه نه وي. نهم صفت دا دی چې دا مونږ د جنت قیمت دی. او لسم صفت دا دی چې دا مونږ د دوزخ نه پرده ده. یعنی کم کس چې مونږ کوي نو دې بدله کې به الله پاک در څه ورکوي؟ جنت ورکوي. او چې کم کس مونږ کوي نو دی به الله پاک د دوزخ نه بچ کوي. او چې کم کس د مونږ نه غافله دی بې فکره دی بې لمازه دی نو هغه لپاره دا څیزونه دا صفات بیا نشته. نو موږ تاسو له پکار دي چې مونږ پوره اهتمام وکړو ځکه څومره ښکلي قیمتي صفتونه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کړل چې په دې سره مخ روښانه کېږي مخ به ښایسته کېږي. موږ تاسو په دنیا کې که سړي دي که زنانه دي څومره خرچې کوو څومره پیسې لګو چې زه ښایسته ښکاره شم زما شکل دې دروند ښکاره شي زما شکل دې ښایسته ښکاره شي. نو هغې دپاره نبي اکرم صلی الله علیه وسلم څومره ښکلی عمل خو ډېر اسان عمل 15 ټیمه عمل دی. یعنی موږ به داسې وګڼو چې دا مونځ د مخ دپاره یو ښایست ذریعه ده یو کریم دی چې په دې سره ستا مخ ښایسته کېږي ته په دې باندې ښایسته ښکارېږي. جنت پې تا ته میلاویږي. الله پاک به تا له دوزخ نه بچ کوي او الله پاک تعالی په دې بدن مضبوطوي تعالی پې راحت او آرام درکوي. نو څومره اسان څیز دی چې موږ هغه وکړو. خو موږ تاسو دې څیزونو ته نه ګورو که نه. موږ تاسو صرف په لهو لعب کې اخته یو د دنیا په کیل تماشو کې اخته یو. موږ تاسو له پکار دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ژوند ځان ته مخامخ کېدو چې نبی رسول الله مبارک څنګه ژوند تیر کړی دی د هغې مطابق موږ خپل ژوند بیا تیر کړو. الله تعالی دې موږ تاسو له په دې احادیثو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین.